لارا و تو کړي جامې په بکس کې کېښودې ویې ویل سوزان څه فکر کوې د پوهنتون اوه ورځې رخصتۍ دې په دومره ستړي سفر ارځي ځوان نجلۍ ریموټ ور واخیست تلویزیون یې مړ کړ ویې ویل تر دې ډېره رخصتي نه لرو ښه ده څو ورځې به د لندن له شور ماشوره لري یو لارا ناره کړه ټامه غوږ یې ونیو څه یې وانه اورېدل لور ته یې وکتل ویې ویل ورور دې چېرته دی سوزان کړکۍ ته ودرېده له پورته یې لاندې وکتل پلار یې د واګون موټر په سر د لرګي وړه کښته یې تړله ویې ویل مخکې یې موټر پاکوه لارا د بکس زنځیر کش کړ سوزان پر ځینو ښکته شوه د باندې ووته لمر پوست لګېده نري باد د ونې ببرې پاڼې خوځولې سوزان یو دم چیغه کړه منډه یې واخیسته لرې ودرېده په خوشکه یې وویل پلاره تر اوسه لا یخني ده له عمره پوخ سړي د موټر مخکینۍ شیشې ته د اوبو پایپ نیولی و خندلې سوزان پر خپله غاړه لاس تیر کړ ګوتې یې لمدې شوې ټټر ته یې وکتل لوند و د ونې له سیوري لمر ته شوه ویې ویل پلاره ټام دې نه لیده سړي زرزمینې ته اشاره وکړه سوزان ورغله ژیړ ګروپ بل و د زرزمینۍ په بل سر کې ټکا خته تر زړو کوچونو تېره شوه ښه یې له بایسکل سره ولګېده پر ولاړو کارتنونو یې لاس تکیه کړ د وښو د ریبلو د ماشین له سره یې د مخ نقاب ور واخیست نقاب اوږدې سرې داړې لرلې سترګې یې تر غوږونو پرې وې نقاب یې خپل مخ ته ور واغوست ارام ګامونه یې واخیستل مخکې لاړه ورور یې د لرګي په یوه لوی صندوق کې څه لټول سوزان ملا کړو پکړه وغړېده ټام ور ونه کتل د سوزان د تندي نرۍ ګونځې سره ورغلې ونه ډار شوې ټام وویل د کرکټ په توپ پسې ګرځم میاشت مخکې مې په همدې صندوق کې لیده سوزان وخندل په دومره جنجال نه ارزي له کرکټه پرته میله نه میله سوزان ډارونکی نقاب لرې کړ پر یوه کارټن کېناسته ټام وویل آیرلینډ مې نه خوښېږي کاشکې مې یوه ونۍ هم دلته په لندن کې تېره کړې وه سوزان ودرېده درب شو سر ته یې لاس ونیو له پورته د لرګي کوچنی صندوق راولوېد په ځمکه ولګېد پورتنۍ تخته یې بېله شوه ټام چیغه کړه پام سوزان کېناسته له ځمکې یې کوم شی راپورته کړ ګروپ ته یې ونیو ویې ویل میډال ټام په بیړه ور وکتل میډال یې د خپلې خور له ګوتو ویست ورو یې وویل د ژېړو دی ورته وګوره څه پرې لیکل شوي د انګلستان د ملکې میډال 1935 میلادي کال سوزان وویل اوس 2014 کال دی مانا یو 80 کاله یې وتلي دي ټام پړ مخې پروت صندوق په بله خوا راواړوه یوه پنډه زړه کتابچه ترې ولوېده سوزان کتابچه ور واخیسته ور پوی کړل ویې ټوخل د کتابچې پر پوښې څنګله تېره کړه شونډې یې وخوځېدې بغدادی پیر ډیوډ جونز سوزان د کتابچې ځای ځای پاڼې واړولې یو ځای لیکلي و یوې مرغۍ ته مې وکتل د ستوني سپینې پستې بڼه کې به یې وپړسېدې اخیستې هوا به یې په خوږه غږ بدله شوه بوډا په بیړه وویل خوښه دې شوه ارزانه ده ومې ویل نه یو دم یې بې غفونو خوله خلاصه شوه په خوند یې وویل ها اوس سم ووایه چې کوترباز یې سوزان یوه بله پاڼه واړوله امان الله خان وویل ناوخته ده وار له واره به د مطلب خبره راواخلم ایلن مایک پیژنې ټوخي واخیستم له خولې مې چایو داره وکړه پیاله مې پر میز کېښوده بخښنه مې وغوښته ژر مې له جیبه سپین رومیال راوایست د خپلې کورتۍ د ټټر پر لنده شوې برخه مې تېر کړ سفیر ته مې وکتل په لاس کې نیولې پیاله یې لړزېده د کتابچې په بله پاڼه کې لیکلي و یو دم مې ډډ خنده یې واورېد یوه کوچیاني غږ وویل پیر صاحب خو له خپلې خبر نه دی پرتوګ یې په چپه خوا اغوستی نو ورک سرلی به څنګه په خپلو پښو راولي سوزان بله پاڼه واړوله زه به پر ځمکه ګرځېدم خو خلکو به اسمان ته کتل په هرې سپینې کوترې پسې به یې چیغې وهلې پیرګل ته وګورئ له ځانه یې کوتره جوړه کړې پر خپلو مریدانو راګرځي چا چې به ولیدم پر ځان یې د دوزخ اور حرام ګاڼه سوزان بیرته د کتابچې پاڼې سره وروسته موټر تیز و ونې کورونه شنې کروندې په منډه شاته تلې سوزان وویل پلاره میله نو داسې وي سړي وخندل د موټر له اکسیلیټره یې پښه پورته کړه سوزان د مخې سیټ ته غړۍ ور اوږده کړه د سرعت ستن 50 میلو ته راښکته شو ویې ویل اوس نو په رښتیا میله شوه
له لارې هم باید خوند واخلو. ټام چیغه کړه، هلته وګورئ. سوزان مخ ور واړاوه. لرې په شنو غونډیو کې د 2 سپینو اسانو منډې وهلې. لاره وویل، لارې ته ګوره. سړي لاس ور وغځاوه. د ښځې پر ورانۍ پسته چونډۍ ور ولګوله. د لاره مخ سور شو. په بیړه یې شاته وکتل. اولادونه یې ورمېږونه کاږه کړي وو. د موټر د شاله شیشې آسونو ته کتل. د ونو غوټه راغله. آسونه ورک شول. سوزان مخ واړاوه. د موټر د نما په عینه کې د خپل پلار وړو سترګو ته وکتل. ورو یې وویل، پلاره، نیکه دې څنګه سړی و؟ سړي وخندل. څنګه دې یو دم زما نیکه ذهن ته درغی؟ هسې زما نیکه ستا د مور د نیکه غوندې کشیش نه و چې ټول عمر په کلیسا کې تیر کړي. د لاره ټنډه تر وشوه. ته باید زما نیکه ته احترام وکړې. سړي وخندل. ما خو کومه بده خبره نه ده کړې. غلی شو. په خوند یې وویل، برېټانیې ته د ډیویډ جونز خدمتونه نشو هېرولی. پوهېږې، نیکه مې په برېټانوي هند کې ږیره سپینه کړه. پوره 40 کاله یې ملکې ته خدمت وکړ. سوزان وویل، میډال مې یې ولید. سړي په بیړه ور وکتل. سوزان وویل، نن سهار مې په زیرزمیني کې یو صندوق وموند. سړی په خبره کې ور ولوېد. هلته یوه زړه کتابچه هم وه. هو، را سره روا مې خیسته. سړي وخندل. ښه دې وکړل، خو پام ور سره کوه. ټام وویل، پلاره، تا لوستې ده؟ هو، خو کلونه مخکې. سم مې نه دی په یاد. تاسو یې ولولئ. پر خپل غور نیکه به افتخار وکړي. د کشتۍ پر غولي ګڼ موټر ولاړ و. سمندري مرغانو خپل اوږده سپین وزرونه باد ته ورکړي وو. هوار تلل. سوزان د کشتۍ اوسپنیزې کټارې ته ودرېده. د سمندر اوبه ارامې وې. کله کله به د نجلۍ ژېړ اوږده ویښته د هغې ښۍ سترګې ته راغلل. ګوتې به یې ترې لاندې کړې. تر غوږ به یې واړول. کشتۍ ورو تله. شاته یې د سپینو زګونو لیکه پاتې کېده. سوزان مخ واړاوه. پر مخامخ اوږده څوکۍ یوه جوړه ښکارېده. ځوان نجلۍ د هلک پر زنګون سر ایښی و. هلک د نجلۍ په ژېړو ویښتو کې ګوتې تېرولې. د ټام غږ یې واورېد. دا یې د کشتۍ سلون ته د خوراک لپاره ور وبلله. ورغله. د کاچوغو پنجو ټکا خته. ګڼ کسان ناست وو. ډېرو یې تنګې سترګې او پیتې پوزې لرلې. د چین، جاپان او کوریا سیلانیان وو. سوزان میز ته نږدې څوکۍ وښویوله. کېناسته. سره کړې غوښه یې خوښه نه شوه. لږ ارڅونه یې د ترکاري سوپ راوغوښت. ډوډۍ وخوړه. کوټې ته لاړه. پر کټ پرېوته. د کمپیوټر له بکسه یې د خپل غورنیکه کتابچه راوایسته. بغدادي پیر، ډیویډ جونز. د مطالعې ګروپ یې ولګاوه. ځای ځای پاڼې یې واړولې. مسلسل تاریخونه یې نه لرل. کله کله به د یوه بل یادښت ترمنځ میاشتې وان کلونه وتلي وو. بېرته لومړۍ پاڼې ته راغله. د سوزان غورنیکه ډیویډ جونز لیکلي وو. برېټانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال، د فروری 28. نه ارامه یم. کیسه معلومه ده. غرمه مې هندي شراب وڅښل. ښه نه و. پر زړه مې ترخې اوبه راواوښتې. نیم ساعت مې په تشناب کې تېر کړ. بې ګټې و. اخر مې د مېلمستون زړې خدمتګارې راني ته ورغږ کړل. له جارو سره راغله. ګېډې ته مې غبرګلاسونه نیولي وو. له درده تاوېدم. ډاکټر مې راوغوښت. راني د باندې ووته. شېبه وروسته یو کوچنی خیرن بوتل راته ونیو. ویې ویل، یوناني دوا ده. د نس تاو به دې ښه کړي. یو خرپټ شنه رنګه پوډر مې له اوبو سره تېر کړل. د راني خبره سمه وه. ساعت وروسته مې د نس چونګاری ودرېد. ماسپښین یو عسکر راغی. سلامي یې ووهله. یو کاغذ یې راته ونیو. حیران شوم. چانسلر لاهور ته راغلی و. عاجل یې غوښتی وم. په بیړه مې پر ځان اوبه تېرې کړې. ژمی دی، خو اوبه تودې لګېدې. درېشي مې واغوسته. پر کوټبند ایښې شپه خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه. د باندې په 4 آسانو پسې تړلې ګاډۍ ولاړه وه. ور وختم. د لاهور بازار له ګڼې ګوڼې ډک. د هندي تیزو مسالو بوی تله. ګاډۍ یوې تنګې کوڅې ته ورننوته. له اذانونو سره د پایزیبونو د شرنګا غږونه ګډ وو. څوک جوماتونو ته تلل، څوک د رمسالونو ته روان وو. چا د رقاصو ننداره کوله. ګاډۍ یوې پخوانۍ کلا ته ننوته. دا کلا په لاهور کې د انګریزانو لوی مرکز و. اوږدې کوټې ته ورغلم. له پوځي منصبدارانو ډکه وه. د چانسلر ډبل اوږده بریتونه ځړېدلي وو. خولۍ مې د سلام په دود له سره ښکته کړه. پر اوږده میز پورې جوخته څوکۍ مې راکش کړه. کېناستم. د څنګ ملګري البرټ ته مې وکتل. اوږې یې پورته واچولې. لاهور ته د چانسلر د ناڅاپي راتګ په علت نه پوهېده.
چانسلر په برېټانوي هند کې د سر سړی و. ما ډېرې ناستې ورسره کړې وې، خو تر دې دمه مې دومره ناارامه نه ولیدلی. ما یې لاسونو ته وکتل، پنډې سرې ګوتې یې لړزېدې. چانسلر ودرېد، غاړه یې صافه کړه، ویې ویل: د افغانستان له حالاتو خبر یې؟ ټول غلي وو. البرټ ودرېد: هو صاحب. پاچا حبیب الله خان یې د لغمان په کلاګوش سیمه کې وواژه. غلی شو. چانسلر وویل: همدومره؟ نه، څه موده مخکې زوی امان الله خان پاچاهي اعلان کړه. د امان الله خان په اړه څومره معلومات لري؟ البرټ بله خبره ونه کړه. چانسلر د تمباکو له پاڼو جوړ پڼ سګرټ ولګاوه. له خولې یې سپېره لوخړه راووته. یو دم یې چیغه کړه: ایشورام چېرته دی؟ دروازه خلاصه شوه. انګریز پوځي سلامي ووهله. په زوره یې وویل: صاحب، ایشورام همدا اوس راورسېد، خو نیغ تشناب ته لاړ. البرټ ته مې وکتل. لاندنۍ شونډه یې په غاښونو کې ټینګه نیولې وه. ګېډه یې پورته پورته غورځېده. په مخ کې یې راټولې شوې وینې وپوهولم چې خندا یې په ډېره سخته کابو کړې ده. نورو ته مې وکتل. ټولو جدي څېرې نیولې وې. ایشورام راغی، خو چانسلر د دمې جوړولو وخت ورنه کړ. له هغه یې وغوښتل چې خبرې وکړي. ایشورام مې پېژانده، هندو و، خو صافه پښتو یې ویله. د په کابل کې د یوناني طب کاروبار کوو، خو په اصل کې د برېټانوي هند تنخوا خوړه. ایشورام وویل: زما دکان د کابل مراد خانې ته نږدې دی. څو ورځې مخکې پر سپین آس یو سپور ځوان راغی. ځوان ښایسته ښکارېده، غټې سترګې، سپین مخ او نري بریتونه یې لرل. ورنږدې شوم. امان الله خان له ګاډو عسکرو پرته یوازې راوتلی و. له تیکې راوتلې توره یې لمر ځلوله. خلک خبر شول. دکانونو ته قلفونه ور ولوېدل. هرته میدان یې له سلګونو یا هم زرګونو کسانو ډکه شو. ځوان پاچا ناره کړه. ولس یې د خپلواکۍ اخیستو ته راوباله. د یو سرلوړی ازاد او پرمختللی افغانستان غوښت. په خبرو کې یې زور و. خلک یې د انګریزانو پر ضد پاڅون ته رابلل. ایشورام 20 دقیقې خبرې وکړې، کېناست. چانسلر له جیبه یو کاغذ راوایست. امان الله خان برېټانوي حکومت ته لیکلي و چې افغانستان باید د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژني. وروسته یې د ناستو کسانو نظر وغوښت. ټول په یوه خوله وو. د امان الله خان لیکې هسې باټې وګڼلې. ویې ویل: یو کمزوری پاچا د برېټانیا د لوی امپراتورۍ پر وړاندې هېڅ هم نه دی. دا ماشوم بې ارزښته وګڼئ، همداسې یې پرېږدئ. د لیک ځواب مه ورکوئ. خو ایشورام قناعت نه کو. ویې ویل چې له امان الله خانه ویره پکار ده. ما تر دې پخوا په یو افغان کې همداسې د ازادۍ شور او له انګریزانو دومره ډېره کرکه نه ولیدلې. سوزان کتابچه کېښوده، تشناب ته لاړه. مخ ته یې څو لپې اوبه ور واچولې. بېرته پر کټ اوږده وغځېده، پاڼه یې واړوله. برېټانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال د اګست 10. د شپې 1 بجه ده. ویښ یم. اعصابو مې کار پرېښی. یوه ځوان پاچا څنګه یوې لوی امپراتورۍ ته ماتې ورکړه. زړه ته مې نه لوېږي، خو واقعیت دی. موږ په څو جبهو کې مات شو. تش لاس خلکو توپونو او تیارو ته غېږې ورکړې. ترپ پر ځمکه یې راوویشتل. سخته ده. لویه برېټانیا یې وشرموله. بله پاڼه. برېټانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال د سپټمبر 22. سهار په خړه ټلیفون راغی. چانسلر ور وغوښتم. نیم ساعت وروسته یې راته وویل چې بار او بستره دې وتړه. له څو نورو کسانو سره به کابل ته ځي. دې ناڅاپي سفر ته نه وم تیار، خو د چانسلر تریو تندي وپوهولم چې اضافه خبره مې په ګټه نه ده. چانسلر راته وویل چې په کابل کې زموږ د یو څو کسانو موجودیت ضرور دی. 100 زړونه مې سره وتړل. ناروغي مې بانه کړه. ورته ومې ویل که امکان ولري بل څوک ولېږه. قناعت یې ونه کړ. دی پوهېده چې دې ماموریت ته تر ما بل غوره کس نشي موندای. زه د برېټانوي هند په ټولو سیمو کې ګرځېدلی وم. د خپل 15 کلن ژوند 14 کاله مې د برېټانوي هند په استخباراتو کې تېر کړي وو. له بنګاله رانیولې د ایران تر سرحده بلد وم. 6 کاله مې له شاه حبیب الله خان سره په دربار کې د مشاور وظیفه لرله. د افغانانو خوی رواج ښه او بده رامعلومه وه. په پښتو مې صافې خبرې کولی شوې. د قوارې هم انګریزانو ته نه پاتې کېدم. مور مې ایټالوۍ وه. د افغانانو غوندې رنګ کې لاره. تورې سترګې او تور ویښته مې له مور وړي. سوزان د کتابچې بله پاڼه واړوله. کابل، 1919 میلادي کال د اکتوبر 4. پرون یې راته وویل چې له غازي امان الله خان سره به سبا په 10 بجو ګورئ. البرټ یاد کړه چې افغانان وخت ته ارزښت نه ورکوي.
د سهار ناشته مو په کراره وخورئ. البت تک سور چاغ سړی دی، سره ډبل بریتونه لري، په خوراک ډیر وخت تیروي، ستمه یې خیږي، له هرې ګولې خوند اخلي. خو زموږ د سفر بل ملګری 4 هډوکي خوار بوډا دی. که یې د بدن غوښه ترې وتراشي نو په تول 4 کیلو نه ترې جوړیږي. خو پزه یې تر اندازې زیاته اوږده ده، ډیر نه خاندي، خو کله چې وخاندي پورتنۍ شونډې په پزه کې ورکه شي. 11 بجې ارګ ته ورسېدو. یو په ونه لوړ دریشي کړی ځوان راغی. موږ یې لوی سالون ته رهنمایي کړو. بخښنه یې وغوښته. ویې ویل چې پاچا په 10 بجو ورغوښتي وی، خو تاسو ناوخته راغلی. پاچا له 11 تر 12 بجو پورې له ځینو قومي مشرانو سره ګوري. ځوان غلی شو. ویې ویل پاچا د ماسپښین له لمانځه وروسته بله غونډه لري، خو زه به احوال درته راوړم، شاید د ډوډۍ پر وخت مو ور وغواړي. ځوان له سالونه ووت. البرټ وویل له ساده سړي سره نه یو مخامخ. حیرانې سترګې مې ور واړولې. البرټ وویل په اسیایي هیوادونو کې مې ډېر پاچاهان لیدلي، خو دا سړی یعنې امان الله خان لومړنی پاچا دی چې وخت ته ارزښت ورکوي. یوه خدمتګار له شیدو ډک ګیلاسونه او کلچې راته راوړې. له کړکۍ مې د باندې وکتل. د ارګ لوړ ډبرین دیوالونه پاک. یوه بوډا له نري سړک څخه د ونو ژېړې پاڼې جارو کولې. ارګ مې پخوا هم لیدلی و، خو دومره پاک نه ښکارېده. د باندې ووتم. سوړ باد لګېده. په چمن کې د ګچو سپینې لیکې تېرې وې. پورته مې وکتل. د شیر دروازې د غره پر څوکو د واورې نری پیروی پروت و. سګرټ مې ولګاوه. د جارو غږ نږدې و. یوه شېبه ودرېدم. د مني لمر ته مې په سختۍ هډونه توده شول. نیم سوخته سګرټ مې په چمن کې واچو. تر ډېره مړ لوګی ترې خوت. بوډا راغی. نیم سوخته سګرټ یې ور پورته کړ. په جارو شوو پاڼو کې یې واچو. بوډا ته مې وویل په چمن کې دا سپینې لیکې ولې جوړې کړي؟ بوډا را وکتل. څه یې ونه ویل. لاړ. د ګل تر بوټي لاندې لوېدلی کاغذ یې ور واخیست. بېرته راغی. کاغذ یې په لاسي کرچۍ کې واچو. ویې ویل پاچا امر کړی چې د نیالګیو د ایښودو لپاره کتار کندې وکیندئ. ومې ویل خو نیالګي د هود په میاشت کې ایښودل کېږي. بوډا وخندل. خو پاچا بل څه وایي. وایي چې یو خو به کار تیار وي، بل دا چې د ژمي واورې او یخونه به د کیندل شوو کندو خاوره نوره هم پسته کړي. پسته خاوره د نیالګیو ودې ته ښه ده. نو پاچا مو په بغوانۍ پوهېږي؟ بوډا وخندل. پاچا په ډېرو شیانو پوهېږي، کم کتابونه خو نه لولي. ومې ویل ته له څه وخت راهیسې دلته پارک کې یې؟ بوډا وویل په ښار کې مې سوالګري کوله. پاچا موټر راته ودرو. خواست یې نه و خوښ. ورته ومې ویل چې نو څه وکم؟ 10-11 عیاله راپسې دی. ډوډۍ غواړي. بس دلته یې راوستم. کار مې اسانه دی. د سړکونو په جارو کولو کې پیاوړی یم. د میاشتې په آخر کې تنخوا راکوي. تر بسه هم پسې تېره ده. بوډا کرچۍ ټېله کړه. وچې پاڼې یې ورسره یوړې. بېرته سالون ته ورغلم. پنځه کمې 12 بجې مې ځینې غږونه واورېدل. تر کړکۍ مې ور وکتل. له مخامخ ودانۍ ګڼ کسان راووتل. تورې او سپینې پګړۍ یې تړلې وې. یو تک سپین مخ مې ولید. ودرېدم. امان الله خان مې په لومړي ځل لیده. لرې و، خو غټې سترګې او تور بریتونه یې واضح ښکارېدل. پاچا له ټولو څخه په غېږ خدای پاماني واخیسته. څو کسان یې پر لاسونو ور ټیټ شول، خو پاچا خپل لاسونه شاته ونیول. د لاسونو ښکلا ولې نه خوښېدل. ډله له ارګه ووته. ځوان راغی. موږ یې له امان الله خان سره لیدو ته وبللو. ځای ځای پر نري تازه جارو شوي سړک شنه لاندې نسوار پراته وو. اوږد دهلیز ته ورننوتو. له مخامخ کوټې یو غږ راغی. دوی باید خپل شخصیت ته درناوی ولري. زه عادي انسان یم. ضرور نه ده چې زما لاسونه ښکل کړي. رهنما ځوان دروازه وټکوله. کوټه وړه وه. امان الله خان او یو بل په عمر پوخ سړي لاسونه راکړل. پر څوکیو کېناستو. البرټ د ناوخته راتلو په خاطر بخښنه وغوښته. پاچا په عمر پوخ سړی معرفي کړ. د پاچا خسرو د دفتر مشر محمود طرزي و. البرټ د چانسلر لیک ورته ونیو. په لیک کې له شاه امان الله خان غوښتل شوي و چې د مناسباتو ساتلو لپاره د دوی څو کسانو ته په کابل کې د اوسېدو اجازه ورکړي. پاچا لیک ولوست. وروسته یې اوږدې خبرې وکړې. د برټانیې په شمول له ټولو هیوادونو سره متقابل دوستانه اړیکې غوښتې. بیا یې د برټانیې ملکه په دروند نوم یاده کړه. ویې ویل چې دواړه خپلواک هیوادونه د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې له یو بل سره ډېره همکاري کولی شي. خو شرط یې دا دی چې برټانیه باید افغانستان د یوه خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژني. پاچا نیم ساعت خبرې وکړې. په خبرو کې د خپلواک افغانستان نوم ډېر یاده و، خو د خپلواک ټکي زما زړه خوړ.
دې سړي یوازې څو میاشتې مخکې د بریتانیا امپراتورۍ ته ماتې ورکړې وه. ډېر انګریزان یې تر تېغ تېر کړي وو، خپلواکي یې اخیستې وه، خو اوس یې په خبرو کې کرکه نه لیدل کېده. خبرې یې تودې او له مینې ډکې وې. دی د خپل هېواد د اقتصاد په فکر کې و. 100 کمې 1 بجه ډوډۍ راغله. د وریجو په منځ کې لږه غوښه ایښې وه، خو ما د پلار دسترخوان هم لیدلی و. پر میز به د لوښو ځای نه کېده. امان الله خان 2 ځلې دیوالي ساعت ته وکتل. البرټ لا خبرې کولې. پر پښه مې د بوټ څوکه ورکېښوده، خوله یې بنده شوه. د خدای په امانه یې پر وخت مو پاچا ته لاس ورکړ. لاس یې تود او له انرژۍ ډک راته وایسېد. په وره کې مې نوک ونیو، شاته مې وکتل. امان الله خان په یوه پنډه کتابچه کې څه لیکل. پېښور ته د بېرته تګ لپاره تیاره 2